السلام علیکم ملګرو افغانستان کې چې د ښه راغلاست دا چې روغ او جوړ باید صحت جامع پتن نن تاسو ته بیا یو نوې پروژه در معرفي کوم د ماینینګ پروژه ده. البته د ماینینګ پروژه د پای په ډول ده، دغسې یو پرابلم سولوشن دی، یو ډیجیټل آیډنټیټي پر بنسټ جوړیږي او په دې کې د اکاونټ جوړولو لپاره ایمیل ته ضرورت نشته، نه پریز لري نه ایمیل لري، دې شیانو ته تر اوسه ضرورت نشته. یوازې یو موبایل نمبر باید ستاسو سره وي او هغه موبایل نمبر باید فعال وي. یو داسې په ځینو هېوادو کې چې سپورټ کېږي نو اس ام اس د لارې هم کار باندې کېږي ځان د ویریفیکیشن لپاره، او د واتساپ د لارې هم کور ته ځي. نو موږ او تاسو د واتساپ طریقه استعمالوو، نو باید یو نمبر تاسو در سره چې کوم واتساپ په ټلیفون کې باندې جوړ کړی دی هغه نمبر تاسو در سره وي، نو بیا موږ کولی شو د اکاونټ په ډېره اسانۍ سره جوړ کړو. کله چې پر لینک باندې کلیک وکړئ نو تاسو ته د لیتاکیم په نامه دا رقم صفحه درته راخلاصېږي. په دې کې پر ډاونلوډ ویکې باندې کلیک وکړئ او ډاونلوډ باندې به کلیک وکړئ، نو بیا بلته راسئ اپ به را ډاونلوډ کړئ. ما مخکې را ډاونلوډ کړی دی، نو زه ور انسټالومه. انسټال باندې به کلیک وکړئ، اپ ورو ورو انسټالېږي. د انسټال سو اوپن باندې به کلیک وکړو. اپ دا رقم شکل لري. دلته به تاسو لومړی خپل کنټري انتخاب کړئ چې کوم هېواد دی. موږ د افغانستان ورته انتخابوو. لاندې به هغه نمبر چې تاسو واتساپ باندې جوړ دی هغه نمبر د دې ورته ولیکئ. نو زه ورته لیکمه 09 نو بیا پسې نیکسټ سټیپ باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو ریفرل کوډ ور واچوئ. ما ریفرل کوډ تاسو سره زه پرېږدمه. ریفرل کوډ به راواخلئ، دلته به کاپي کړئ، پیسټ به کړئ او دلته به تاسو خپل یو نیک نیم ورته انتخاب کړئ. نیک نیم یعنې تخلص یو دا دلته باید تاسو انتخاب کړئ. نو زه ورته انتخابوم او بیا په نیکسټ سټیپ باندې کلیک وکړئ. انتظار ورته وکړئ. وایي ستاسو کنفرمیشن لپاره وایي موږ یو اس ام اس باید تاسو ولېږئ. نو راځو هغه چې موږ کله کلیک کړئ بیا پر ګیټ باندې کلیک وکړئ. اوس موږ تاسو په هېواد کې دلته دا لیکلي چې مانه اس ام اس کار نه کوي، نو بیا به دا ګلوبل یونیورسل دا به انتخاب کړئ. دا چې موږ کله انتخاب کړئ بیا به د اکسس نمبر باندې کلیک وکړئ او دغه نمبر به انتخاب کړئ. دا هانګ کانګ والا دا بریټین و دا نور داسې خاص کار نه کوي زموږ خواته. دا هانګ کانګ والا نمبر دا به انتخاب کړئ. دا چې موږ کله انتخاب کړو بیا پر نیکسټ سټیپ باندې کلیک وکړئ. پر نیکسټ سټیپ چې موږ کله کلیک وکړئ انتظار ورته وکړئ. اوس دلته اپشنونه دي ګورئ، دغه تور ټیک مارک چې دی دا پر اس ام اس باندې پر اس ام اس باندې مه کوئ، ځکه ستاسو څخه بیا چې کله میسج استوئ نو چې پیسې نه وي پکښې په پیسو د میسج استول کېږي، نو بیا نه لیږل کېږي. نو تاسو به دا د واتساپ ایکن انتخاب کړئ او بیا به دغه د میسج استولو کوم بټن چې دی پر دې باندې به کلیک وکړئ. چې کله پر دې باندې کلیک وکړئ نو کمپیرن باندې به کلیک وکړئ. خپله ډایرکټ ستاسو واتساپ ته ځئ او دغه نمبر ته دغه کوډ به داسې په د واتساپ کې ور واستوئ. کله چې دا ور واستوئ ورغلی آنلاین دی، بېرته به راسئ دغه صفحې ته او دغه لاندې چې I have sent verification setting text step ما تاسو ته واستوئ. نو بیا به I have sent باندې کلیک وکړئ او پر کنفرم باندې به کلیک وکړئ. انتظار ورته وکړئ چې تاسو وریفیکیشن سره ورسېږي. دا د وریفیکیشن سره ورسېدی. اوس نو ما د اکاونټ اون چین باندې وده کېږي، دا دی ساین ان سکسسفول اپ راخلاص. کله چې اپ راخلاص شو ګورئ دا د مابینس یعنې د پای په ډول ټو ماین ډلتا کوین، نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او پر ماین باندې به کلیک وکړئ. انتظار ورته وکړئ. دا د ماینینګ شروع شو. ماینینګ شروع شو. اوس دا دی 10.6 ډلتا پر ډے، معنا په یو ورځ کې په 24 ساعته کې موږ او تاسو 10 ډلتا کوینه ماین کولی شو.
نور دلته خاص ټیپونه نه لري، دا د دوی خپل معلومات ته ذکر دي. دا کوم کسان چې ماینینګ کېږي دا د هغو ډاټا ده، دې خوا ته دا شیان ذکر شوي دي. او دا یې د منټ برخه ده. منټ برخه کې دلته دا ګراف دی، په دې ګراف کې کوم چې ماینینګ شروع شوی دی 22 دلتا پر ډے وه، نو کله چې خلک زیاتېدله نو دا د ماینینګ سپیډ هم د ورځې کمېدی 14 د 8 ته. اوس موږ او تاسو د 8 او 14 مابینځ کې په دغه ځای باندې یو تقریبا 8 لکه نفرو ته د دې دغه رسېدلی دی ماینینګ. نو چې هر څومره خلک زیاتېږي اکاونټونه زیاتېږي نو سپیډ یې هم کمیږي. نو هر څه نه مخه باید موږ تاسو مخکې پکې جوین شو تر څو سپیډ مو زیات او زیات ټوکنونه ماین کړو. او داسې چې کله راسئ بېرته دې صفحې ته دلته تاسو کولی شئ خپل ملګري هم دعوت کړئ په دغه انوایټ باندې چې کله کلیک وکړئ نو دلته ستاسو دغه راځي شیر کولی شئ د خپل ملګرو سره. پر مثال ټلګرام کې شیر کوئ، ټلګرام کې زه شیر کوم، ټلګرام د لارې شیر کولی شئ او په واتساپ کې هم شیر کولی شئ. که چیرې دا لینک منځ کاپي کړئ هم بیا اسانه ده طریقه. نو دا رقم د ماینینګ پروژه ده، انشاءالله ښه پروژه معلومیږي. نو هیله ده چې درسره جوین یې کړئ. د داسې ډراپو لپاره زما یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ، همدارنګه واتساپ او ټلګرام هم جوین کړئ. کوم چیرې کوم پوښتنه درلودله ما سره په واتساپ او په ټلګرام کې تماس نیولی شئ. نور نو ښه وخت، السلام.